نن چې بیت المقدس باندې ټوله اسلامي نړۍ چپ پاتې ده خو د مونږ قبله ولا ولې چپ پاتې ده؟ اسباب نسته د جنګ په چا باندې کیږي؟ نو څه کوو دومره ډېر مسلمانان چې د قوت نه یې فعل ته نه راباسو او قوت نه فعل ته چې راویستل کیږي په چا راویستل کیږي؟ په علومو باندې کم علوم خو ولې مو هغه علوم له مدرسو نه ویستلي دي؟ راوړئ هغه علوم مدارسو ته راوړئ. خیر د نوی ابتکار وکئ. د موږ د ناکامۍ راز په څه شي کې ده چې ټوله اسلامي دنیا ورځ تر بلې نه ټوله اسلامي نړۍ استعمار لاندې ده. مونږ څه وخت ازادۍ ترلاسه کولی شو چې علم کې پرمختګ وکړو؟ چې دا عقیده او هغه وسله چې دوی سره وله ولې هغه وسله کې مونږ کې د هغې قوت نسته چې هغه وسله جوړه کړو. د مونږ له دې عقیدې سره که هغه وسله مونږ ته په لاس باندې راسي ته څه فکر کوې بیا به په اندلس سپین بیرغ نه رپېږي؟ په مابین کې دغه سرحدونه به له منځه لاړ نه سي. څه وخت تللی سي دا چې ما او تا بې وسلې و که وسله ولرو؟ وسله څه وخت جوړېږي؟ خو ولې د الله په خاطر باندې مسلمان امت نه راپورته کېږي؟